از شناسایی کامل مردم افغانستان به اصلهایی که پایه موجودیت کشور ایتزونی. سردار محمد داود خان د افغانستان په معاصر تاریخ کې هغه څیره وه چې په 20مه پیړۍ کې د افغانستان په روانو پیښو او جریاناتو لوی اغیز پرې باسه. دی د سردار محمد عزیز خان زوی دی چې په 1909 میلادي کال په کابل کې په یوه سلطنتي کورنۍ کې وزیږید. د خپل منځني تحصیلات د کابل په استقلال لیسه کې سرته ورسول. په فرانسه کې د کور جوړونې یا مهندسۍ درس ولوست او د کابل په حربي ښوونځي کې نظامي زده کړې پای ته ورسولې. د په 18 کلنۍ کې په رسمي کار پیل کړی. په 23 کلنۍ کې د فرقه مشر مقام ته ورسید. همداراز په ځینو نورو ولایتونو لکه فراه، کندهار او ننګرهار کې د عسکري قمندان، فرقه مشر، نایب الحکومه، اعلی قمندان او د تنظیمه د رئیس په حیث دندې ترسره کړي او تر دې وروسته د هیواد د کورنیو چارو د وزیر، د ملي دفاع د وزیر او د صدراعظم په توګه او بالاخره تر یوې 10 کلنې وقفې وروسته د افغانستان د لومړني ولسمشر په حیث وځلید. محمد داود خان تر 1940 میلادي کال پورې د خپل سکتر صدراعظم محمد هاشم خان تر سیوري لاندې کار کوي. محمد هاشم خان د خپلې واکمنې کورنۍ له هسکېدو نه تر 1940 میلادي کال پورې یعنې 19 کاله د صدراعظمۍ چارې په دغې لوړ اختیار سره اجرا کړې. په دې ډول محمد داود خان چې د پاچا محمد ظاهر تربور او اوښی هم و له دغسې بې خنډه دولتي واک سره روږدی شو چې له هغه پرته ژوند ورته کیف نه لره. هغه مهال چې داود خان د لومړي وزیر په توګه وټاکل شو 14 ورځې وروسته یې خپله کابینه او تګلاره اعلان کړه. د پښتونستان د مسلې حل او اقتصادي وده، پرمختګ او رهبري شوی اقتصادي پلان د صدارت د دورې د تګلارې اصلي ټکي وو. د نغلو د اوبو د برېښنا دستګاه، مایپر او د درونټي د برېښنا بندونه، د خان آباد، ګلبهار او پلي خمري د نساجي فابریکې، د سپینزر شرکت تاسیسات، د غوري او جبل سرات د سیمنټو فابریکې، د بریک جوړولو فابریکه او د لاسي صنایعو دستګاوې د داود خان د صدارت د دورې بریاوې دي. په همدې شان د بانکونو اساسنامې جوړې شوې. په خصوصي برخه کې پانګه اچونه د حکومت تر مستقیمې رهبرۍ لاندې عملي شوې. د 2010 په شاوخوا کې عصري ځمکنۍ لارې بشپړې شوې. د بګرام هوایي ډګر، د کابل او کندهار هوایي ډګرونه، د سالنګ لویه لار، د کابل جلال آباد لویه لار د صدارت په دوره کې جوړه شوه. د داود خان د صدارت دورې 10 کاله دوام وکړ او د حسن شرق په خبره چې د داود خان په صدارت کې د هغه د قلم مخصوص مدیر په افغانستان کې چې هر یوه خښته ایښودل شوې په هغه کې د داود خان د ګوتې نښه وه. په 1963 میلادي کال کې د داود خان د صدارت دوره پای ته ورسېده او تر دې وروسته یې د 10 کلونو لپاره له حکومتي چارو ګوښتوب اختیار کړ او بالاخره یې په 1902 میلادي کال کې هغه مهال چې محمد ظاهر شاه د درملنې لپاره ایټالۍ ته سفر کړی کودتا وکړه او واک یې ترلاسه کړ. دغې کودتا ځاني او مالي زیان نه درلود او پخپله د داود خان په وینا یوه سپینه کودتا وه. د داود خان لومړنۍ وینا چې په حقیقت کې د هغه د حکومت تګلاره جوړوله په همدغه ورځ د راډیو افغانستان لخوا خپره شوه چې د جمهوري نظام جوړښت، د رښتینې ولسواکۍ وده، د ملي حاکمیت واکمني، د خلکو د پوره حقوقو عملي کول، د بېطرفۍ سیاست، د پښتونستان د مسلې حل او د افغانستان ترقي او پرمختګ د دغه وینا مهم ټکي وو. د ولسمشر داود خان د دې دورې د اصلاحي او سیاسي اقداماتو له لویو کارونو څخه د لویې جرګې جوړول او په 1955 هجري لمریز کال کې د اساسي قانون تصویب او د ځمکې مالي قوانین وو چې د ولسمشرۍ په دوره کې جوړ شول. همداراز د مجرمانو او جنایتکارانو د مهار لپاره د پلچرخي د زندان جوړول، له جاپان څخه د تلویزیون د دستګاه پیرل او د هیواد د قانون پوهانو په لاس او د یو شمېر اسلامي هیوادونو لکه مصر، الجزایر او عراق د متخصصینو په همکارۍ د هیواد د حقوقي اړیکو د تنظیم په موخه د مدني او جزایي قوانینو جوړول او ځینې نور عمراني کارونه د داود خان د دغې دورې لویې لاسته راوړنې وې. داود خان یو هیوادپال انسان و. د غوښتل چې خپل هیواد د نړۍ د تمدن له اوسني کاروان سره څنګ په څنګ روان کړي. د تفریح او استراحت نه پیژندل او په ورځ کې به 14 ساعته کار کوو. د وتلي مورخ پوهان حسن کاکړ په وینا د محمد داود خان ملي ارمانونه د پاچا امان الله خان ارمانونو ته او د حکومت د کولو طریقې د امیر عبدالرحمن خان او محمد هاشم خان طریقې ته ورته وو. د سردار محمد داود خان د جمهوریت دوره په 1950 هجري لمریز کال د غوی په ومه د خلق ګوند په کودتا سره پای ته ورسېده. سردار داود خان او د هغه کورنۍ د اویا په شاوخوا کې غړي په جمهوري ارګ کې په داسې حال کې ووژل شول چې کودتاچیانو په ځانګړي ډول داود خان ته څو ځله د مرګ او ژوند په همدې خطرناکو شیبو کې د تسلیمېدو وویل، خو سردار محمد داود خان تسلیم نشو. د داود خان جسد وروسته له 4 لسیزو د 1909 اتیا لمریز کال د ولسمشر حامد کرزي په هدایت د کابل د پولیسرخي زندان په څنګ کې د پلیګون په نامه له یو ځای څخه راپیدا او وروسته له پیژندنې د دارالامان د سکاټ د غونډۍ په ساحه کې خاورو ته وسپارل شو.